بسم الله الرحمن الرحیم. راځو اکسل پروګرام ته دغه باندې خبرې بیا کوو. دا بیا کې ښکاري ادرس ته دې ونه کتل. ښه کوم ځای پورې مې ویلی یو ډیټا کې وو. په ډیټا کې به نن موږ او تاسې کار کوو ډیټا ویلیډیشن کې. ډیټا ویلیډیشن څنګه ځای کې استعمالیږي؟ فرض که موږ سره دلته داسې یو سیناریو ده چې نیم ده، پروګرام ده او فی ده. په دې فیس باندې زه پابندي لګول غواړم. څنګه پابندي؟ راځو ډیټا ته او ډیټا ویلیډیشن باندې کلیک کړو. دې دا هول نمبر انتخاب وکړو. بټوین فرض کړه موږ فیسونه مخکې مې واري کار وکړی له 500 نه کم او له 2.5 نه زیات نشته. نو د دې زه داسې یو سیسټم ورته جوړوم چې 500 نه به کم فیس نه پرېږدي او له 2.5 نه به زیات نه پرېږدي. اوکې اوس که څوک دلته داخله کې فیس لیکي نو 2.5 پرېږدي، 500 هم پرېږدي، په دې مینس کې کوي هغه هم پرېږدي. خو که چېرته څوک کم ولیکي بیا میسج ورکوي چې یاره دغه اجازه نشته. ښه اوس راځو یو بل سیسټم زه پکې جوړول غواړم. د هغه لپاره بیا په ډیټا ویلیډیشن باندې کلیک کوم. انپوټ میسج زه غواړم چې کله څوک په دې باندې کلیک کړي په دې حجرو کې دا کومې چې ما انتخاب کړي دي بیا د تیار مخکې د میسج ورکوي هغه کس ته چې لیکل کوي چې څومره فیس باید ته داخل کړي. انپوټ میسج ته ټایټل ورکوم. فرض که زه وارنینګ ورکوم. فرض وارنینګ سره کم ده چې enter fee between 500 and 2500. اوکې اوس دلته څنګه څوک کلیک یول دا میسج ورته راځي. که بیا هم سترګې په پټې شي که نه 200 پکې ولیکي نو بیا اکسل ورته ځي بس ده مخته نشي تللی. دا میسج هم په خپله خوښه جوړو. دا د دې لپاره راځو بیا ډیټا ویلیډیشن ته ورته هم زیاتره لرې که دا میسج صحیح ده پوه خو شوی په سټاپ میسج ده فعال ده ایرر الرټ دلته ورته لیکمه څه ورته ولیکم پښتو په دري کې خبردار چې ورته ولیکم که چې ورته ولیکم ولاکه پوهېږم تاسې غلطي وکړه. د 500 او 2.5 ترمنځ فیس داخل کړئ. اوکې اوس راځو دلته یو کس غلطي کوي 3000 پورې کړي. خبرداری ټایټل څه د دې او تاسې غلطي وکړه څه رقم میسج تاسې ورته لیکلی. ریټرای کوشش بیا په وکړه بیا دې نه پرېږدي شل ریټرای په وکړې کینسل یې کړه. بیا راځو په دې کې یو بل قسم میسج هم ده د سټاپ وارنینګ ورکړه. نور د میسج دغه وي دغه کې لږ صرف دلته فرق راځي. فرض که زه 300 پکې لیکم نو ما ته څه وایي چې غلطي خو دې وکړه پرېږدم یس پرېږدم. هغه سټاپ نوم که نه چې بیخي بس دې نه مخکې به یې نه پرېږدي. وارنینګ صرف یو خبرداری ورکوه اخطار ورکوه. دغه رقم که صحیح ولیکي بیا څه مشکل نشته. فرض که هېڅ مشکل نشته. خو که چېرته بیا ته غلطي وکړي ورته لیکي چې یاره 2800 نو بیا دا ته چې پرېږدم دم چې وپرېږدي. یو بل قسم میسج هم ده په دې کې چې هغه ده انفارمیشن صرف معلومات ورکوي. فرض که دلته مې ولیکه سل هغه نو بټن هم نشته کې اوکې پسې بیا بس پاتې کېږي. راځو په دې باندې په دې کې کومه غلطه انټري چې موږ کړې ده په دې غشي باندې کلیک کوئ. ان سرکل انویلډ ډیټا ا دې رول چې موږ یو قانون ته جوړ هلته پابندي چې په لګولې وه دغه خلاف چې کوم کارونه سوي دي هغه دغه دي. بېرته دا سرکل تر لرې کوې لرې کتل. بیا راځم ډیټا ویلیډیشن ته او دا سټاپ ته اړوم او راځم سیټینګز ته. دا خو بټوین و بټوین نه زه ورته وایم چې ناټ بټوین. ناټ بټوین به اوس د دې برعکس وي سرچپه د دې په منځ کې به یې نه پرېږدي 500 2.5 او کم او زیات به پرېږدي. اوکې ګوره دلته زه اوس لیکمه 3000 یې بیخي صحیح ده. خو که ورته ولیکي 400 درته چې غلطي دې وکړه. بیا راځو بل څنګه د کې بل سیټینګ پرې کې
between equal to فرض که یو قسم صرف 500 افغانۍ فیس نو کې کا د 500 افغانۍ نه بغیر به بل عدد دی کې نه پرېږدي 500 یو هم نه پرېږدي او 409 نه یې نه پرېږدي نور خو څه کوي که داسې ورته ولیکي چې 500.1 که 200.1 زیات خو ده که نه کار څنګه وي ښه بیا په دې کې یو عادت سره د تا فرض که څه مشکلاتو سره لرې 500 به نه کې پرېږدي ناټ ایکول ټو نور به ټول کې پرېږدي داسې یو عادت وي که نه نو هغه هغه لپاره به تاسو دا انتخابوئ بیا ګریټر دین له 500 نه زیات کې پرېږده اوکې که دې کې بس 500 نه پرېږدي ځکه چې موږ ورته ویل چې 500 نه زیات نو که ته 500.1 ورته ولیکي دا به کې پرېږدي که نه کې پرې نه خو د راونډ اف چې کې بیرته هغه ته راځي که نه 500 ته راځي نو دا یې چې راونډ اف کېږي تر څو هغه باندې زه کار نه ورکوم ورته وایم چې 500.1 نو پرېږده 500 نه پورته پرېږده نه پوهېږم څه رول لیکلی لږ مخکې کار نه کوه اشاریې سره په دغه کې بیا کار کوو نه یې پرېښوده بیا راځو او بل اپشن چې ده په دې کې که غواړي چې دا 500 هم پرېږدي دې نه زیات عدد هم پرېږدي نو ګریټر دین آر ایکول ټو به انتخاب کړي ګریټر دین آر ایکول ټو اوکې که اوس ګوره 500 هم کې پرېږدي او دې نه زیات هم کې پرېږدي خو که چېرته ته 409 نه هم ورته ولیکې نو هغه به نه پرېږدي بل اپشن چې ده په دې کې هغه دی لیس دین له 500 نه کم کې پرېږده زیات مه پرېږده په دې کې 500 هم نه پرېږدي لکه مخکې چې ګریټر دین کې همدا رقم که غواړې چې 500 او 500 هم کې پرېږدي د هغه نه کم هم پرېږدي نو لیس دین آر ایکول ټو به بیا ورته انتخاب کړي په دې کې نورې اپشنې هم شته د مثال په توګه زه ځم دلته ډیسیمل اشاریې کې که چې ورته لیکې نورې دغه اپشنې دي پکې لیس ته راځو تاریخ ته راځو اوس تاریخ کې هم دغه اپشنې دي فرض کړه یوه پروژه ده د اولې میاشتې اول تاریخ 2019 نه شروع سوه او ختمیږي په کوم تاریخ د درېیمې میاشتې په اول تاریخ 2019 نو د دغه دوو تاریخو ترمنځ به تاریخونه پرېږدي دغه حجرو کې کم او زیات به نه پرېږدي اوکې که ګوره زه دا ډیلیټ کوم او دلته لیکم اوس کنټرول سیمیکالن دغو دواړو تاریخو ترمنځ ده که نه نو دا به پرېږدي خو که چېرته زه ورته ولیکمه چې درېیمې 25 تاریخ او 2019 نو بیا دا نه پرېږدي ځکه دا د اول تاریخ نه پورته تللی درېیمې میاشتې بل اپشن چې ده په دې کې دې نه وروسته ښه بټوین ناټ بټوین ایکول ټو یو تاریخ ناټ ایکول ټو بس هغه اپشنې دي صرف چې تاسې وپوهئ چې اضافه چې کوم یو اضافه لپاره پورته پرېږده کمه پرېږده او کم پرېږده دغه تاریخ نه کوم چې ته ورکړي دغه نه زیات مه پکې پرېږده بل اپشن چې ده په دې کې دې نه وروسته ټیکسټ لینت ټایم کې هم شته وخت باندې څنګه استعمالولی شو ورته وایم چې 8 AM د دین رسمیت شروع کیږي تر 1 PM پورې د دې ترمنځ وخت پرېږده دې نه که ښکته پورته څوک لیکي هغه بیا مه پرېږده د لیسې وخت د فرض که زه ته لیکم کنټرول شفټ سیمیکالن انټر که صحیح ده که نه 9 AM کې راغی که زه ورته ولیکمه چې 3 AM نو دا بیا نه پرېږدي که ورته ولیکمه 3 PM دا هم بیا نه پرېږدي له دې نه وروسته هغه اپشنې تاسې په استعمالولی سئ نورې هم کومې چې موږ تاسې ویلې بټوین ناټ بټوین ګریټر دین زیات پرېږده دغه نه پورته وخت او کم مه پکې پرېږده بل اپشن چې ده په دې کې ټیکسټ لینت فرض که دغه ځای کې یو کالم ده د پاسورډ ورته وایم چې په دې کې پاسورډ دې څومره نه کم نه وي لکه څنګه چې تاسې په جیمیل کې د شپږو نه کم نه پکې پرېږدي هلته ورسره لیکلي هم وي ټیکسټ لینت بټوین یا ناټ بټوین اپشن یې هماغه دي ورته زه ورته وایم چې ګریټر دین 5 د 5 نه زیات څومره هم دی لیکي ودې لیکي د دې نه 5 نه کم به نه پکې پرېږدي 5 به هم نه پکې پرېږدي اوکې 5 عدده یا حرف اوس ورته لیکمه
فرض کړه زه ورته لیکم احمد یا نوم باندې احمد 5 ده که نه 5 حرفه دا نه پرېږدي که ورته ولیکو محمود دا زیات څه پرېږدي 1 2 3 4 5 نشته اجازه 1 2 3 4 5 6 دغه اجازه شته ډېر مې زیات کړ ځکه چې مالته انتخاب دغسې ورته کړی و چې دغه نه زیات به پرېږدي کم به نه پرېږدي یا یې د دوو تر منځ هم کولی شي لکه تاسې که پاسپورټ جوړوئ که 14 حرفونه دي نوم اضافه و هغه بیا نه پرېږدي نو د هغه لپاره به څنګه سیټینګ کوئ نیم کې نیم به ورته انتخاب کې را به شي دلته ورته انتخاب به کړي له دې ځایه ټکسټ لینث او less than یا less than or equal to 14 14 حرفه یا له 14 نه کم پرېږدي د دې نه زیات نه پرېږدي زه به عددونه ترکیب ولیکم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 14 ول پرېښود او ساینټیفیک شي هغه ته یې واړه لکه ډېر اوږد څه 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 یعنې دې اجازه نشته ځکه چې له 14 نه اضافه است دغه رقم دغه نوم کې موږ تاسې اے بي سي لیکو که نه اے بي سي ډي ای اف جي ایچ آی جے کے ایل ایم څو سوال ان او پی زیات شو نه پرېږدي بیا بل آپشن چې ده په دې کې موږ تاسې په اپلای کوو هغه څه شی ده لیست ډېر مهم ده پروګرامونه هم نه لیکم وینډوز ورډ اکسل اکسس انټرنیټ پاور پوینټ فوټوشاپ وغیره وغیره زه غواړم چې دغه ځای کې لیست جوړ کړم د پروګرام خانې لاندې دا به انتخاب کې را به شي ډیټا ویلیډیشن دل دې ځای به لیست انتخاب کې او په دې ځای کې به کلیک کړي یا به دې بټن باندې کلیک کړي او دا به ورته انتخاب کړي او اوکې به کړي نو اوس په کوم پروګرام کې داخله کړئ فارمولا بله ورته هغه کې فیسونه به هم خپله لیکي بیا بس دا ډیټا ویلیډیشن کې ژوند سبب کنسالیډیټ او وټ اف انالیسیس کې مخته کار دا دغه باندې لږ صبر وکړئ بیا پیوجي ته ولېږم